بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، څنګه یاستئ؟ په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه مو هم په منظم شکل سره تعقیب کړئ. نو راځو خپل درس باندې پیل کوو. موږ او تاسو تیر لوست کې د انتقال په اړه خبرې وکړې او انتقال مو وپېژانده چې که چیرې د یو شکل یا څیرې موږ او تاسو وغواړو دا ټول ټکي په یو ټاکلي جهت سره او همدارنګه په یو ټاکلي واټن سره په حرکت ورکړو، نو کوم شکل چې بیا په لاس راځي دا د لومړي شکل سره څه دی؟ انطباق منونکی دی او دې حرکت ته بیا موږ او تاسو انتقال ویلی شو چې موږ او تاسو بیا دا ویلی شو چې د ایکس او وای مختصر د ایکس جمع ایچ او وای جمع کې په اندازه باندې انتقال کړی دی چې دا زموږ او ستاسو د تیر درس موضوع وه. نو موږ او تاسو اوس راځو خپله نوې موضوع پیلوو چې نوې موضوع مو هم انعکاس دی او اتیایمه پاڼه ده. البته دا موضوعات چې موږ او تاسو وایي تقریبا ټول یو بل سره ارتباط لري. نو موږ او تاسو په نننۍ موضوع کې په انعکاس باندې خبرې کوو چې خپل انعکاس څه ډول رامنځته کیږي او یا څه ډول سره کولی شو موږ او تاسو د شکل دپاره یو تصویر پیدا کړو او یا څنګه د دې شکل متناظر په لاس راوړلی شو. نو موږ او تاسو په دې موضوع کې د دې انعکاس باندې خبرې کوو. نو مخکې د دې نه چې راشو انعکاس تعریف کوو او انعکاس وپېژنو، زه به تاسو ته یو پوښتنې ووایم، کولی شئ د پوښتنې ځواب هم راته کمنټ کې راواستوئ. لکه څرنګه چې تاسو دا شکل وینئ د پتنګ یا کاغذ پران، تاسو دې څیرې ته پاملرنه وکړئ. ستاسو په نظر دا کاغذ پران یا پتنګ نسبت کم یو قطر ته متناظره دی؟ یعنی کم قطر له مخې نه بیا دا کاغذ پران متناظره کیدلی شي؟ بیا کولی شئ د دې پوښتنې ځواب راته کمنټ کې راواستوئ. اوس راځو موږ او تاسو انعکاس باندې خبرې کوو چې انعکاس څه شی ته وایي. فعالیت کې موږ تاسو ته یو شکل راکړل شوی دی. دا شکل یې ویلی دی وایي د یو صفحې په نیمایي کې یو شکل رسم کړي، یعنی په نیمایي کې دا یو شکل رسم کړي. البته دا شکل تاسو ته په کتاب کې ترسیم شوی، خو دا فعالیت به بیا هم تاسو کور کې سر ته رسوئ، خو زه صرف دا تشریح کوم درته. نو کله چې تاسو دا شکل رسم کړئ نو دا د شکل ټولې کرښې وایي په داسې رنګ باندې رسم کړئ چې په کاغذ کې ژر جذب نشي. نو دا یعنی په کاغذ کې بیا دا رنګ زر جذب نشي. بعد د هغې نه دا کاغذ بیا په منځ باندې داسې وایي قط کې چې د دې قط شوي لیک یوې خواته شکل پروت وي. نو کله چې دا قط شي نو دا یوې خواته شکل پروت وي، یوې خواته شکل نه وي. نو کله چې دا قط کړئ بعد د هغې نه چې تاسو صفحه خلاصه کوئ نو به ووینئ چې کوم شکل چې لاسته راځي د دې اصلي شکل ته چې دی مخامخ پروت دی او دا د دې متناظر دی، یعنی د هغه لومړني شکل تصویر رامنځته کیږي. تاسو طبعا روزمره داسې فعالیتونه ترسره کړي دي چې مثلا یو کاغذ په نظر کې نیسئ او هغه کاغذ نیمایي طرف ته، یعنی که چیرته موږ او تاسو دا په نظر کې ولرو چې دا یو کاغذ وي او په داسې ترتیب سره زه دا د کاغذ کې یو شکل نیمایي شکل البته رسمو، نو کاغذ بیا دې حصه کې موږ او تاسو قات کوو. چې کله یې قات کو نو طبعا چې دا دې طرف ته قات شي نو دا رنګ یې چې کېږي دې طرف ته هم رالویږي، یعنی دې طرف ته هم پر دې کاغذ باندې لویږي. نو په دې معنی چې د دې شکل د تصویر چې شو دلته رامنځته شو، یا دا وایي د دویم شکل د دې لومړي شکل متناظره ده، یا وایي چې د شکل انعکاس رامنځته شوی دی پر کاغذ باندې چې دې ته بیا موږ او تاسو څه وایو؟ انعکاس وایو. نو موږ او تاسو بیا انعکاس په عمومي شکل سره داسې تعریفوو لکه څرنګه چې د شکل کې موږ او تاسو د پی او پی زبر ټکي وینو. وایي که چیرې د پی شکل یا څیرې هر ټکی د پی زبر شکل یا څیرې په هر ټکي داسې بدل شي چې د پی شکل یا څیرې د هر ټکي فاصله نظر د دې دلته محور ته د پی زبر د شکل د هر ټکي فاصلې سره مساوي وي، نو بیا دې تبدیل ته موږ او تاسو نظر د دلته محور ته څه ویلی شو؟ انعکاس ویلی شو. یعنی کله چې موږ او تاسو دا د پی ټکی وګورو، دا د پی ټکی د پی زبر ټکي باندې داسې بدل شي چې دا د پی ټکي فاصله او د پی زبر ټکي فاصله یو بل سره مساوي وي. نظر چې شي ته نظر د دې دلته خط ته چې دلته پکې رامنځته شوی، نو بیا دې ته موږ او تاسو انعکاس ویلی شو. البته انعکاس نظر کوم محور ته ویلی شو؟ نظر د دلته محور ته ویلی شو او دلته محور ته هم موږ او تاسو د انعکاس محور ویلی شو. نو اوس راځو د همدې له مخې نه یو مثال حلو چې مثال موږ او تاسو ته راکړل شوی دی. وایي که چیرې د A 2 B شپږ 2 او همدارنګه C 5 4 او د D 1 2 ټکي د یو مستطیل راسونه وي، نو د وضعیه کمیتو په سیستم کې مستطیل رسم، څیره او تصویر یې نظر ایکس او وای محور ته رسم کړي. نو راځو موږ او تاسو دا د وضعیه کمیتو په سیستم کې رسمو.
نو اوس دلته موږ تاسو ته دا ټکي راکړل شوي دي او وویل شو چې دا څیره د دې مستطیل یا تصویر نظر ایکس او وای محور ته رسم کړي. نو موږ تاسو په دې حالت کې کله چې موږ تاسو غواړو د مستطیل څیره نظر د وای محور ته رسم کړو نو په دې وخت کې بیا موږ تاسو یوازې د ایکس مختصي ته بدلون ورکوو، یعنی دا په منفي ایکس باندې تبدیلو. ځکه نظر او د وای محور ته ترسیمو نو باید دا ایکس مختصه تبدیل شي په منفي ایکس باندې. او کله چې موږ تاسو ول چې نسبت ایکس محور ته د دې رسم کړئ نو بیا په هغه صورت کې یوازې د وای مختصي ته بدلون ورکوو، یعنی په منفي وای باندې تبدیلو. اوس راځم زه د دې هر یو مختصر د نظر ایکس محور او وای محور ته چې کوو لیکو یې، یعنی دلته لیکم دا خپله چې دي د ایکس او وای ټکي دي. او کله چې موږ او تاسو وویل چې نظر وای محور ته نو دلته د چې شي مختصه تبدیلیږي د ایکس مختصه په چې شي باندې تبدیلیږي په منفي ایکس باندې او لیکو منفي ایکس وای. او کله چې موږ تاسو ته وویل شو چې نظر د وای محور ته البته نظر د ایکس محور ته نو دلته بیا د وای مختصه تبدیلیږي نو ایکس په خپل حالت پاتې کیږي او وای په منفي وای باندې تبدیلیږي. اوس د دې انعکاس نظر د وای محور ته موږ تاسو لاسته راوړو نو دلته ایکس په چې شي تبدیلو منفي ایکس. نو دلته ګورو د دوه علامه مثبت ده، مثبت ضرب د منفي چې شي کیږي منفي، یعنی منفي ایکس ته وړي او وای بیرته په خپل حالت لیکو یعنی صفر. او بیا هم د بی ټکي انعکاس په لاس راوړو چې د دې علامه مثبت ده او د ایکس علامه دلته تغییر کوو منفي شپږ او دوه. په همدې ترتیب سره د سی ټکي انعکاس هم لاسته راوړو، یعنی د ایکس مختصي ته بدلون ورکوو یوازې چې شته یوازې علامې ته چې د 15 علامه مثبت ته چې کیږي منفي 15 او د وای مختصه په خپل حالت کې لیکو. په همدې ترتیب سره د ډي ټکی هم انعکاس ورکوو د نظر کوم محور ته نظر د وای محور ته انعکاس ورکوو نو د ایکس مختصه تبدیلیږي منفي ایکس ته چې دلته د یو پر ځای چې لیکو منفي یو او دوه. اوس راځو د نظر د ایکس محور ته موږ تاسو دا مستطیل رسمو نو دلته بیا د وای مختصه تبدیلیږي. نو په داسې شکل سره لیکو چې ایکس په خپل حالت لیکو، البته په بخښنې سره دا ایکس پر ځای چې لیکو دوه. اوس دلته ایکس په خپل حالت یعنی دوه لیکو او د وای مختصي ته تغییر ورکوو علامې ته. نو چې کله علامې ته تغییر ورکوو د صفر علامه بیرته بیا خپله چې راځي صفر راځي. نو اوس راځو د بی ټکي ته انعکاس ورکوو، ایکس مختصه په خپل حالت یعنی شپږ لیکو او د وای مختصي علامې ته تغییر ورکوو چې دوه د علامې چې کیږي منفي دوه. نو دلته لیکو چې منفي دوه او د سی ټکي ته هم انعکاس ورکوو نظر ایکس محور ته. نو ایکس په خپل حالت لیکو یعنی 15 او وای مختصي ته د منفي وای په اندازه باندې تغییر ورکوو یعنی لیکو منفي 4. په همدې ترتیب سره بیا هم دلته د ایکس مختصه په خپل حالت لیکو یو او د وای مختصه چې دوه دی علامې ته تغییر ورکوو چې لیکو منفي 2. اوس راځو موږ تاسو د دې هغه متناظر شکل یا انعکاس رسمو. البته د دې انعکاس چې شي کې رسمو د وضعیه کمیاتو په سیستم کې. اوس راځو موږ تاسو دلته د ای بی سی ډي هر یو چې کوو، هر یو ټکي موږ تاسو دلته رسمو یعنی د خپل شکل د مستطیل موږ تاسو ترسیمو. بعد د هغې نه د دې انعکاس په لاس راوړو نظر ایکس او وای محور ته. نو لومړی قدم کې موږ تاسو د ای ټکی لرو 2 او 0 یعنی د ایکس محور نه د 2 واحدو په اندازه او د وای محور نه هم د 0 واحد په اندازه چې لري فاصله لري یعنی 2 او 1. او همدارنګه د بی ټکی هم د ایکس محور نه د 6 واحدو په اندازه د وای محور نه د 2 واحدو په اندازه فاصله لري. نو دلته دې خطونو ته حرکت ورکوو ترڅو د دې د تقاطع ټکی لاسته راشي او دې ته موږ تاسو بیا چې نوم ورکوو بی، البته دې ته د ای نوم ورکوو. او د سی ټکی هم لرو 15 او 4 یعنی د ایکس محور نه د 15 واحدو په اندازه او د وای محور نه هم د 4 واحدو په اندازه چې لري فاصله لري چې دې ته بیا د سی نوم ورکولی شو. او همدارنګه د ډي ټکی هم د ایکس محور نه د 1 واحد په اندازه او د وای محور نه هم د 2 واحدو په اندازه فاصله لري. اوس موږ تاسو راځو د دې دا شکل ترسیمو. البته دا د ډي ټکی دی نو په داسې ترتیب سره ای ډي ټکي یو بل سره نښلوو او همدارنګه ای ټکی د بي سره نښلوو او په همدې ترتیب سره بی ټکی د سی سره نښلوو، د سی ټکی هم د ډي سره نښلوو.
اوس دلته موږ او تاسو دا ولیده چې شی رامنځته شو یو مستطیل رامنځته شو نو موږ او تاسو د دې مستطیل انعکاس نظر ایکس محور او نظر وای محور ته چې کو په لاس راوړو نو دلته موږ او تاسو لومړی قدم کې نظر د وای محور ته یا نظر د ایکس محور ته کولی شو د دې انعکاس په لاس راوړو نو د دې ټکي په نظر کې نیسو اول نظر د ایکس محور ته په لاس راوړو د ایزابر ټکی ګورو چې د 2 او 0 واحد په اندازه فاصله لري یعنی د ایکس محور نه د 2 واحدو په اندازه او د وای محور نه هم د 0 واحد په اندازه فاصله لري چې بیا هم دې ته موږ تاسو چې ویلی شو ایزابر ویلی شو او د بي ایزابر ټکی د انعکاس شپږ او منفي 2 ده یعنی ایکس محور نه د شپږ واحدو په اندازه او د وای محور نه هم د منفي 2 واحدو په اندازه فاصله لري نو د دې خطونو تقاطع ته بي ایزابر وایو او په همدې ترتیب سره سی ایزابر موږ تاسو په لاس راوړو 5 او منفي 4 یعنی د ایکس محور نه 15 واحدو په اندازه او د وای محور نه هم د منفي 4 واحدو په اندازه چې لري فاصله لري نو د دې خطوطو تقاطع ته موږ تاسو سی ایزابر وایو او د ډي ایزابر ټکی د ایکس محور نه د 1 واحد او د وای محور نه هم د منفي 2 واحدو په اندازه فاصله لري یعنی دا ټکی د چی شو ډي ایزابر او البته دا هم د ایزابر ټکی چې مخکې رسم کړه اوس کولی شو دا ټکي یو بل سره وصل کو او د مستطیل نظر د ایکس محور ته انعکاس په لاس راوړو یعنی کولی شو د ایزابر ټکی د ډي ایزابر سره ونښلو ایزابر ټکی بیرته د بي ایزابر سره ونښلو بي ایزابر ټکی هم په همدې ترتیب سره سی ایزابر سره نښلو او سی ایزابر هم د ډي ایزابر سره البته دا هم کم حالت شو نظر د ایکس محور ته د دې انعکاس شو اوس نظر د وای محور ته د دې انعکاس په لاس راوړو اوس نظر وای محور ته چې انعکاس په لاس راوړو نو د ایکس مختصی منفي ده نو منفي 2 او 0 په نظر کې نیسو چې د ایکس محور نه د منفي 2 او د وای محور نه هم د 0 واحد په اندازه فاصله لري یعنی د ټکي ته کولی شو ایزابر ووایو او د بي ایزابر هم د ایکس محور نه د منفي 6 او د وای محور نه هم د 2 واحدو په اندازه فاصله لري نو دلته راځو د حصې ته منفي 6 وایي او د وای محور نه هم د 2 واحدو په اندازه فاصله لري چې د خطونو ته تقاطع لاس ته راوړو او دې ته بي ایزابر وایو په همدې ترتیب سره سی ایزابر هم منفي 15 او 4 دی نو ایکس محور نه منفي 4 او د وای محور نه هم د ایکس محور نه منفي 15 او د وای محور نه هم د 4 واحدو په اندازه چې لري دا ټکی فاصله لري چې دې ته بیا کولی شو د سی ایزابر ټکی ووایو او د ډي ایزابر ټکی هم مختصی منفي 1 او 2 ده یعنی دا ټکی موږ تاسو ورته ډي ایزابر ویلی شو اوس دا ټول ټکي یو بل سره نښلو او د دې انعکاس نظر د وای محور ته په لاس راوړو دلته هم ایزابر او ډي ایزابر یو بل سره نښلو په همدې ترتیب سره ایزابر د بي ایزابر سره نښلو دا دواړه ټکي او بي ایزابر هم د سی ایزابر سره نو وملیده چې د دې انعکاس مو هم لاسته راوړو البته دا څلورځلي لږ مشکل په دې کې دی چې موږ تاسو د فاصلې د لاس باندې مې تعین کړي دي یعنی آزاد لاس باندې مشخص دقیق شکل باندې مې دا فاصلې نه دي تعین کړي نو د دې له امله دا یو څه مشکل لري بیا چې کله تاسو د فاصلې په دقیق شکل سره خطکش په ذریعه اندازه کړئ بیا کولی شي هغه شکل هم لا ښه دقیق راشي نو دا هم چې و دا هم انعکاس و چې لومړي حالت کې موږ تاسو وایي چې د دې انعکاس نسبت چې شته نسبت د وای محور ته انعکاس ویلی شو او دویم حالت کې مو هم وویل چې د دې انعکاس نظر چې شته و نظر د ایکس محور ته د دې انعکاس و اوس که چیرته یو بل حالت په نظر کې ونیسو یعنی د ایکس وای لیږدونه تبدیله کو وای ایکس په شکل یې ولیکو نو دې حالت کې بیا موږ تاسو ویلی شو چې د دې لیږدونه د وای مساوي ایکس مستقیم ته یو انعکاس دی یعنی دا بیا یو مستقیم ته انعکاس د دې منځته راځي نو دا هم زموږ ستاسو نننۍ موضوع چې موږ تاسو همدلته پای ته ورسېدله نو موږ تاسو په ټوله کې نن په انعکاس باندې خبرې وکړې او ومو پېژندلې چې که چیرې یو شکل موږ تاسو د پی په نظر کې ونیسو نو ووایي چې دا د پی ایزابر د هر ټکي باندې داسې بدل شي چې
د پی شکل یا څیرې د هر ټکي فاصله نظر د دلتا محور ته یا دلتا خط ته د پی زبر د هر ټکي فاصلې سره مساوي نو دې تبدیل ته نظر د دلتا محور ته موږ تاسو وایي چې انعکاس دی او د دلتا محور ته هم د انعکاس محور وایو. نو پوښتنې هم ستاسو کورنۍ دنده ده، حلوئ بیا ماته به کمنټ کې راستوئ. او که غواړئ د کتاب پی ډي اف ترلاسه کړئ د ویډیو ډسکرپشن کې لینک موجود دی، د هغې ځینې ترلاسه کولی شئ. تر راتلونکي درسه پورې تاسو ټول په بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.